حضرت موسی علیه السلام هغه خپل رمه راوباسته، روان دی یو دښتې ته راغی. دغې دښته کې په ده باندې ډېر زیات هغه خوب غلبه وکوله، دی ډېر زیات په چرت کې سو، ډېر زیات پریشانه سو. وایي که چېرته زه خوب کومه نو رمه مې لیوان خوري، لیوان زیات رمه مې لیوان خوري، او که خوب نه کومه بیداره کېږم نو دغه د خوب له وجې نه زه بېوسه کېږم، خرابېږم. نو موسی علیه السلام دغه یو توحیدي کلمات هغه یې د ځان سره وویلې، او په دغې نیت باندې او په دغې پروسه او په دغې اطمینان باندې دی ودس. هغه کلمات داسې کلمات دي چې هغه ډېر محبوب کلمات دي. داسې کلمات یې وویل: احاطه علمك ونفذت ارادتك وسبق تقديرك. دا کلمات دا چې دی وویلې، بیا د هغې نه پس په ده باندې خوب غلبه وکوله او هغه ځای کې ویده شو. یعنې موسی علیه السلام هغه خپل رمه او خپل ځان الله رب العزت ته ورسپار، د خپل رمې حفاظت یې په الله رب العزت باندې ورسپار. توحیدي کلمات یې الله رب العزت بیان. نو کله چې ویده شو نو بیرته چې را بیداره سو، ګوري چې یو لیوه ده، یو شرمښ ده، هغه په دې اوږو باندې امسا کلکه نیولې ده او د دې رمې نه ګیر چاپېره تابع، د دې رمې حفاظت کوي. اول خو دی په دې نیت باندې راغلی چې زه دا رمه وخورم، خو کله چې دغه کلمات دغه موسی علیه السلام وویلې او دغه رمه یې د الله رب العزت په نصرت باندې او د الله رب العزت په حفظ او امان کې پرېښودله، د هغه په پروسه باندې پرېښودله، نو الله رب العزت هغه شرمښ او هغه لیوه د دغې رمې د حفاظت لپاره الله رب العزت ورته راولي. نو په ملا باندې او په غاړه کې امسا هغه اچولې ده او ګیر چاپېره د دې رمې نه تاوي او د هغې حفاظت. کله چې دی راپاڅېد ګوري دغه حالت ویني، تعجب کوي، ډېر په تعجب کې ده. نو الله رب العزت وحی پرې رانازله کړله. الله رب العزت هغه ورته فرمایي: و ای موسی علیه السلام، وایي ته شه دارنګې لکه څه رقم چې زه غواړم، داسې ځان جوړ کړه لکه څنګه چې زه غواړم، لکه څنګه چې زه غواړم دغسې ځان جوړ کړه، لکه څنګه چې زما خوښه وي دغسې ځان جوړ کړه ماته. نو زه به هم ځان تا لپاره داسې جوړ کړم، یعنې په تا باندې به داسې رحم وکړم، ستا د رمې او د تا به داسې حفاظت وکړم لکه څنګه چې ته غواړې، لکه څنګه چې د تا خوښه وي، لکه څنګه چې ته غواړې دغسې به د تا حفاظت وکړو. دا څه وجه وه؟ دا هر څه الله رب العزت ته ورپرېښي. دا څه وجه وه؟ دوی په دې خپل نفس باندې هغه کابو راوړله او د الله رب العزت هغه نصرت او د الله رب العزت هغه حفظ او امان ته خپل هر څه پرېښي. هغه نفس باندې د کابو راوستې وه، نفس یې په کنټرول کې راوستې. دا یې نه ویلې، دا حرص نه کوو چې که چېرته زه ویده نه شم نو دما څاروي او دما هغه ټوله رمه به لیوان وه. دا هېڅ حرص یې نه کوو، د دنیا هېڅ حرص ورسره نه و، لیکن ده په ځان په الله رب العزت باندې ورسپارلی.